engineering of material څه ته وایي. engineering of material ما تاسو ته وایي چې تاسو د دریو سیزونو پراپرټیز وګورئ چې دا درې په دې کې ماله څه پکار دي. یو دا چې دا میکانیکلی مضبوطی او ماتیږي نه. میکانیکل سټرنث یو پراپرټي پکار ده چې زه کنډول بوله جوړوم چې هغه کې زه په واچوم چې هغه ماتیږي نه خوريږي نه چې اکلک. دویمه پراپرټي پکې دا ده چې هغه نه او پوری نه وي. پرمیبیلیټي پکې نه پورس نه چې دا هغه نه او کته وي. پورس میټیریل کې په لوډه باندې چې ته په واچای ته پوره کته وي خو په لوخي کې د کلی لوخي کې چې ته په واچای ناته پوری نه وي. او دریم پراپرټي دا ده چې ته دا ګلاس جوړ کې او دا ته ورګي کې دی د خټې نه جوړ کې نو دام چانس دی چې دی چپلخ ویلی شي او چپلخ سپلای شي. رائټ دا درې پراپرټیز تا پکار دي. نمبر 1 میکانیکل سټرنث، نمبر 2 واټر پرمیبیلیټي، ثird withstanding the temperature which can withstand the temperature. چینیانو څه وکړو هغې کلی راواغسته چې it is moldable. moldable means هر شکل ته جوړولی شي. پسته ده تاولی را تاولی شي نو moldability دغې کې راغله او چې دا کله ته توده کې نو دا مولایټ 3 الومینا 2 سیلیکا 3 مولایټ ته ټرانسفارم کیږي او مولایټ چې دی نو دا میکانیکلی یو سترانګ فیز دی نو هغه سټرنث تا ته هلته میلاو شو. دلته درته مولډیبیلیټي میلاو شو انفایډ سټیټ کې او هلته درته مولایټ فیز میلاو شو چې کله پوخ شي په اور باندې وسوځي نو هغه میکانیکل سټرنث پیدا کړي. سیکنډلی فیلډسپار چې دی د نیپلین ساینایډ په ګونیر کې دی. سافټ سټون ورته وایي. سافټ سټون سوپ سټون بل شی دی او سافټ سټون بل شی دی چې هغه په لو ټمپریچر باندې ویلي کېږي نو هغې کې که سپورز مورز راځي نو چې دا فیلډسپار پکې ویلي کېږي نو هغه به هغه پورز ډکوي نو اوبه به ترې لاندې نه وځي او دا کوارټز چې دی یاد کړو نو دا په فاین ګرینډ فارم کې په دې کې مکس کړي نو د دې میلټینګ ټمپریچر چې دی دا ډېر های دی نو دا نور میټیریل میلټ شي خو دا کوارټز هغه سټرکچر برقرار ساتي. نو تا چې چینک جوړ کو تا منګې جوړ کو تا کنډول جوړ کو نو هغه په انفایډ سټیټ کې ولاړ دی بیکاز اف کلی او چې کله فایډ شو نو هغه سټرانګ هم دی امپرمیبل هم دی کیمیکلی ریزسټنټ هم دی. نو تاسو وکړو یو gathered, you tailored the properties of the material according to your requirement. نو په درې واړه سټیجز کې تا میټیریل انجینیر کو د یو سپیسیفیک اپلیکیشن لپاره. دا چې مونږ په خو دا میټیریل انجینیرینګ دی. زمونږ نیکوټین پکار دی چې هغه زمونږ باډي ته لړ شي خو نیکوټین ډېر تارخه دي نو مونږ پکې چینی واچو چې هغه خواږه شي خو هغه بیا مونږ ته اسیډک غوندې لګي نو مونږ پکې الکلاین ملک واچو نو مونږ د ملک د ټي او د شوګر پراپرټیز یو ځای کړو او مونږ ته ځان له چای جوړه کړه. This is engineering of material. So what you do with minerals, you collect the minerals, look into their properties and structure and all the related analyses, and then you come out with certain properties and you combine those properties for a specific application. Sometimes you have application and you engineer properties for that specific application. Sometimes you get properties and you look for its application, and that is called the engineering of material. So که یو سړی دی ستا په کلي کې او هغه هر سهار 3 لرونه دي ورسره او 3 رمبي دي ورسره کودالي دي او هغه لوار لوړي او هر سهار یې تېروي او واپس یې راوړي او په برګو کې ږدي هغه زمینداري نه کوي نو به تاسو ته پاګل ښکاره نه شي. پاګل به یې کنه. دا مونږ هم فزیکس او کیمسټري سره دغه چلو. فزیکس او کیمسټري چې دي دا به ته په میټیریل یوز کې نو تا سره به پراډکټ راځي نو ته به مارکیټ ته وړې او ته به کور ته وړې او ته به یوز کې چې ته یو سیز د سره یوز کې نو ماله د فزیکس او د کیمسټري حافظان ولې جوړوي په دې جنت ملاويږي چې جنت په نه ملاويږي ثواب هم نه دی استعماليږي نه نو تاسو ولې ګوټه کوئ. رومبه تاسو ماډرن ذهن لدا پکار دی چې زه دا سبق وایم د دې معاشرې ته څه فایده ده کائناتو ته څه فایده ده دنیا ته څه فایده ده ما ته څه فایده. کته مور ته ډیر وی چې نیوټن لا دا وی او اینسټاین دا وی هغه چې په دې غرچې وسکو خو کته دغه نالج اپلای کوو یو پروډکټ ته دی واړو نو الګي ستا سبق قیمتي دي ادروایز مونږ بالکل خپل وخت ضایع کوو خلکو له مازغه خرابو او ځان له مازغه خرابو نو دا هغه پروډکټ